لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. اے مسلمانوں خامخا بتو سے پخپل مولنے او خپل زوننے کی وازمائل شئی او خامخا بتو سے دہغ کسوننا چی دے تو سے نمخ کے ورطا کی تو برکول شوی دائی او دہغ کسوننا چی مشرکون دی دے خفگان دیر زیوت خبر وو رئی او کچیر تو سے صبر وکی او پرہزگار شئی نو یقینا دا دے حمد دے حوصلے دے کورن تخدی. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. او کلا چی اللہ تعالی دے اہل کتاب نا پخوا دا و خستا چی تو سے بو خامخا خلق تا دا کتاب بیانوی او تو سے بو دا نپٹوی نو غی دا کتاب دے خپل شاگان شاعتا وچو او دے دا پا بدلک شے لش قیمت وخز نو بد حقا شای چی دے اے وخلی. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. تدے سرا گمان مکوا پہغ خلق بوندے چے پخپل کڑل نروا کورنے بوندے خوشولی جی او خوشوی چے پہغ نیک کورنے بوندے صفت وشی چے دی ندے کڑائی نو تدے دی پہک لدے عذاب ندے خلوصی گمان دے سرا مکوا او دے دی دے پورا دیر دردوین کئی عذاب